سلام دوستانو، نن غواړم د شورمه پخولو طریقه در سره شریکه کړم. دا خواړه ډیر اسانه پخیږي، خوندور هم دي. که تاسو هم غواړئ د رستورانت په شکل باندې شورمه په کور کې آماده کړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که مو ویډیو خوښه سوله دوستانو نو هیله کوم لایک او سبسکرایب مه هېروئ ترڅو په راتلونکي کې همداسې خوندورې ویډیوګانې نورې هم در سره شریکې کړم. دا شورمه مې د چرګ له سینې څخه تیاره کړې ده. لومړی د چرګ سینه ښه پاکه مینځو، بیا یې په همدې شکل نری نری پرې کوو. یو قاشوغه میده سوي اوږه ور اچوو، یو قاشوغه مالګه، یو قاشوغه تور مرچ، یو قاشوغه پاپریکا پوډر ور اضافه کوو. دو قاشوغې هم د لیمو اوبه ور اچوو. مواد ټول ښه سره ګډوو، یو ساعت لپاره یې پرېږدو چې یخته سي. یو ساعت بعد غوښه چې ښه مرینیټ سوه په یو کړايي کې غوړ اچوو. غوړ چې ګرم سو اخته سوې غوښه ور اضافه کوو. لومړی 15 دقیقو لپاره په متوسطه حرارت باندې پرېږدو. 15 دقیقې بعد حرارت پسې زیاتوو، په زیات حرارت یې پخوو. د چرګ سینه نازکه وي، ډیره زر پخیږي. همداسې اوبه یې وچې کړې، په غوړیو راغله نو پخه ده. دلته غوښه پخه سوه، منقل مې پسې ګل که، په یو بل ظرف کې مې واچوله، یو څنګ ته مې کېښوده ترڅو نور مواد یې ورته آماده کړم. دا ډوډۍ زه له بازار څخه اخلم. دا مخصوص د شورمه او برګر لپاره دي، تیارې پخې دي. خو زه چې همیشه استفاده کوم، لږ زره یې تبۍ باندې اچوم چې لږ نورې هم پخې سي. ورپسې مې تازه ګشنیز، کاو، رومۍ، پیاز میده کړ، په یو ظرف کې مې واچوو. لږ زره مالګه مې پرې واچوله، یو قاشوغه مې د لیمو اوبه پرې واچولې. ترکاري مې ټوله ښه سره ګډه کړه. دلته ورته ساس جوړوم. نیم ګیلاس مستو کې مې یو قاشوغه د لیمو اوبه واچولې، لږ زره مالګه مې ور واچوله، یو قاشوغه میده سوي اوږه مې ور اضافه کړه، یو قاشوغه مې وچ نعناع ور واچوو او ښه مې سره ګډ کړل. دو قاشوغو په اندازه باندې مې د سلاد کریم هم پکې واچوو. که تاسو نه خوښیږي مې پکې اچوئ. ساس چې جوړ سو په یو کوټي کې اچو ترڅو د شورمې جوړولو په وخت کې مو کار اسانه سي.
هر کله چې شورمه جوړوئ نو دا ساس حتما جوړ کړئ. له دې ساس سره د شورمې خوند 2 چنده کیږي. دلته ټول مواد تیار سول. اوس شروع کوو د شورمې جوړول. جوړول یې ډیر ساده او اسانه دي. دا زموږ د نن ورځې خوندور پخلی. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.